السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې د اکټیو سټیټس بند کړئ. او دوستان بیا کله هم تاسو په فیسبوک یا میسنجر کې آنلاین یاست نو ستاسو ملګرو ته به تاسو نه ورمعلومیږي چې تاسو اوس په فیسبوک او میسنجر کې آنلاین یاست او که آفلاین یاست. نو ډېر خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو دوه سټینګ وکړئ. یو سټینګ به په فیسبوک اپلیکیشن کې وکړئ او دویم سټینګ به تاسو په میسنجر کې وکړئ. نو راځو اول سټینګ په فیسبوک کې کوو. دلته به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ نو دا کونج کې درې لاین را روان دي. په دغه درې لاین باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به ولاړ شئ په سټینګز اینډ پریویسی باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز اینډ پریویسی باندې کلیک وکړئ بیا به د کول اپشن د سټینګز په سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ به تاسو اکټیو سټیټس پیدا کړئ. ګوره دغه اپشن دا په دغه اکټیو سټیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اکټیو سټیټس باندې کلیک وکړئ دغه اپشن به تاسو په فیسبوک اپلیکیشن کې آن وي دغه به تاسو دلته ټرن اف کړئ. کله تاسو دغه اکټیو سټیټس بند کړئ نو بیا کله هم تاسو په فیسبوک کې آنلاین یاست نو تاسو ملګرو ته به تاسو نور معلومیږي چې تاسو په فیسبوک کې آنلاین یاست او که آفلاین یاست. نو دویم سټینګ به تاسو په میسنجر کې وکړئ. د لپاره به تاسو په خپل موبایل کې میسنجر خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې میسنجر خلاص کړئ نو په دا کونج کې ګوره تصویر را روان دی. دلته به تاسو د فیسبوک د آی ډي تصویر را روان وي. په دغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ لاندې ګورئ یو اپشن د اکټیو سټیټس. په دغه اکټیو سټیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اکټیو سټیټس باندې کلیک وکړئ دغه به آن وي دغه به تاسو دلته ټرن اف کړئ. کله تاسو دغه دواړه اپشنان په فیسبوک او میسنجر کې ټرن اف کړئ نو بس کله هم تاسو په فیسبوک او میسنجر کې آنلاین یاست نو تاسو بس تاسو ملګرو ته نور معلومیږي چې تاسو اوس آنلاین یاست او که آفلاین یاست. نو دوستانو کوم چیرې دغه سټینګونه خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.